السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خوږو دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ یاست. دوستانو، په نن ویډیو کې به دا طریقه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل جیمیل پاسورډ بدل کړو. نو دوستانو، ډېر دوستانو ته به دغه مشکل وي چې جیمیل پاسورډ وي، نور کسانو ته معلوم وي، خو دی به نشي کولی چې د جیمیل پاسورډ ور چینج کړي. هغه که بیا چې تاسو جیمیل پاسورډ چې چینج کړئ، بیا چې ستاسو جیمیل اکاونټ په هر ځای کې خلاص وي، یو هر ملګري ته پاسورډ معلوم وي، د هغه ځای څه به څنګه سي ریموو به سي، یعنې ختم به سي، یوازې به ستاسو سره پاتې سي. نو ډېر اسانه طریقه ده. که ویډیو در پاره سره وګورئ، که مو ویډیو خوښه سو ویډیو ته لایک خامخا ورکړئ. که در اوسه پورې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، نو د داسې نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو، تاسو به د هغې دپاره راسئ، د ټولو در مخه به په خپل موبایل کې څه شي وکړئ، دغه جیمیل به کولاو کړئ. دا وینئ دوستانو، دا جیمیل په هر موبایل کې د خپله ځان څخه شته. نو تاسو راسئ په خپل موبایل دا جیمیل خلاص کړئ. چې کله مو جیمیل خلاص کړو، نو دغسې یوه صفحه به تاسو ته راواړئ. بیا به تاسو راسئ په دغه سر کې به دلته هغه جیمیل راواخلئ چې تاسو غواړئ پاسورډ یې بدل کړئ. نو زه غواړم بس چې د هغه جیمیل اکاونټ پاسورډ بدل کړم. نو رابسئ په دې سر کې، ګورئ دوستانو، دغه درې لینه چې په دې به کلیک وکړئ. دلته به چیر راسئ، دلته به راسئ سیټینګ به پیدا کړئ. نو څوک ورته تنظیمات وایي، څوک سیټینګ وایي. نو دغه سیټینګ به کلیک وکړئ. ښه، کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو، دلته به دوستانو هغه ایمیل اکاونټ ورته انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ نوم بدل کړئ. نو زه راځم خپل ایمیل اکاونټ ورته انتخابوم. ما دا د انتخاب کو. ښه، نو اوس دلته ګورئ دوستانو، منیج یور ګوګل اکاونټ. نو په دې به کلیک وکړئ. دا اول اپشن تاسو ګورئ دوستانو، په دغه اپشن به کلیک وکړئ. نو چې کله مو کلیک وکړو، اوس به تاسو ته یوه دغسې صفحه خلاصه سي. نو تاسو وینئ دوستانو، دلته به بیا راسئ، دغه اپشنان چې تاسو ته ښکاري دغه وینئ، دا به داسې پر سایډ راکش کړئ. دلته به راسئ دوستانو سکروټي، دا وینئ دغه سکروټي اپشن مو پیدا کړئ. ښه، دا چې مو کله پیدا کړو، نو دلته به لږ ښکته راسئ. ښه دوستانو، نو چې ښکته راغلاست، دلته ګورئ پاسورډ. نو دغه پاسورډ به تاسو څنګه کوئ، کلیک به کوئ. چې کلیک وکړه، دلته به تاسو لږ انتظار ورته وکئ. دلته به تاسو د خپل جیمیل هغه پاسورډ چې تاسو دغه جیمیل پر جوړ کړی دی، هغه پاسورډ به ورکړئ. نو ما پاسورډ ورکړو، بیا به راسئ په دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. ښه، چې کله په نیکسټ باندې کلیک وکړم، زه غواړم د دغه جیمیل اکاونټ پاسورډ بدل کړم. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ. ګورئ دلته نیو پاسورډ دی، دلته به برته په دغه دواړو خانو کې ګورئ دوستانو، دلته ګورئ نیو پاسورډ. نو دلته به تاسو دواړو کې نوی پاسورډ ورکړئ. ښه، نو زه دلته پاسورډ ورکوم. نو چې کله مو دوستانو دلته پاسورډ ورکړو، نو رابسئ، سمپل اسانه طریقه ده، په دغه به کلیک وکړئ. ښه، نو چې کله مو دلته کلیک وکړو دوستانو، تاسو به 8 عدده پاسورډ ورکړئ. نو دا دی زموږ سره اوس د اکاونټ پاسورډ چې دی بالکل څنګه سو چینج سو. نو بیا به راسئ په دغه به کلیک وکړئ. ښه دوستانو، کله چې په دې کلیک وکړو، اوس تاسو ته وایي چې ستاسو دغه اکاونټ چې دی بالکل ریموو سو. نو دا دی یور جی. نو دا دی دوستانو، دلته زموږ دغه چې دی هغه بالکل بدل سو. تاسو کولی شئ چې په ډېره اسانه طریقه سره د خپل جیمیل پاسورډ چې دی هغه بدل کړئ. نو که مو ویډیو خوښ شوی، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ، تر څو زموږ د ویډیو څخه بل مسلمان هم فایده واخلي. که تر اوسه پورې په چینل کې نوي یاست، نو چینل سبسکرایب کړئ. که په فایده جې نه اخیستی، نو موږ ته هم فایده راورسوئ. والسلام.